مونږ ټول دلته ناست یو سهار نه ماښامه پورې او یا کار راشي یا رانشي همداسې تش روان شو. نو دلته مونږ دا کبانو والا هم تنګوي، بعضې وخت دا ټریفک والا راشي دې لوټو له لتې ورکړي وایي ځئ ځان له چېرته بل ځای وګورئ. نو زمونږ د مزدورۍ خو همدا یو اسره ده، بل ځای شته دی نه. نو په کار خو دا دی عمران خان صاحب له چې مونږ له څه غم وکړي د بېروزګارۍ باره کې چې مونږ خو دا اوټ ډېر په خوشحالۍ ورکړی و دله. وویل دا زموږ مشر دی، زه دا به مشر کړو چې دی زموږ د دې غریبانانو خیال وساتي. ده چې کومې وعدې کړي هغه سر ته ونه رسولې. اوس څوک داسې نشته دی چې د دې غریب طبقې تپوس وکړي، تپوس کولو والا نشته دی. که فرض کړو یو کس راشي یو کس بوځي نو 15 ورپسې غریبانان هم داسې ولو پورې نښتي. نو دی باندې غور پکار دی چې د غریب طبقې دپاره څه غور وکړي، څه کار روزګار ولا روان کړي. دا نه ده چې بس خالي مونږ ووټ ورکړی او زه به دی پاش و دی په کرسۍ کېناستو دی بېغمه دی. نه دله څه غور پکار دی دې باره کې چې غور وکړي. په هفته کې مونږ 2 ورځې 3 ورځې کار وکړو، په هغې بچو له رزق یوسو. که مونږ پې د بجلۍ یا د ګیس بل دې ځل ما 100 روپۍ جمع کړی دی. داسې ورپسې د بجلۍ راځي 1000-1200 داسې د بجلۍ راشي. بچو تعلیم هم پاتې دی چې بچي هم تعلیم نشي کولی، ځکه چې مونږ له د رزق هم وکړو، که دوی له بیلونه جمع کړو، که د کور کرایه نه پې ورکړو، که بیلونه داخل کړو.